السلام علیکم ملګرو، څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې زه په وخت سره سره تاسو سره د ښایسته کتابونو اډورټایزمنټ هم کوم. اډورټایز مطلب دا چې لکه د ښه کتاب مخکتنه وشي. دا د ډاکټر محمد اسرار اتل صاحب کتاب دی، زیړ مازدیګری په پېښور کې. تاسو کیمرې سره هم کتلی شئ. په دې کتاب کې د شاعرۍ ټولګه ده او ډېر بهترین لیک دی پکې د ډاکټر اسرار اتل صاحب. د دې نه یو غزل زه تاسو سره شریک کوم. دی وایي ډاکټر اسرار اتل صاحب ډېر زبردست شاعر دی او هر یو لفظ د زرهاو مانو معمار دی. دی وایي لشې لشې باڼه خپلو چشمانو ته د خیال دی، په زړونو ورخښیږي قاتلانو ته د خیال دی. لشې لشې باڼه خپلو چشمانو ته د خیال دی، په زړونو ورخښیږي قاتلانو ته د خیال دی. او په چل چل د مینو په زړه راج کوي خورېږي، په چل چل د مینو په زړه راج کوي خورېږي. ته ګوره د موسم د اداګانو ته د خیال دی. او بل یو ډېر زبردست شعر دی، وایي هر څوک چې پرې مینېږي هر سړی ورته سجده کړي، وخت څه ښکلي تراشلي دې بوتانو ته د خیال دی. ډېره مننه. وایي هر څوک پرې مینېږي هر سړی ورته سجده کړي. دا شعر زما خپل ځاني هم ډېر زیات خوښ دی. وایي هر سړی پرې مینېږي هر سړی ورته سجده کړي، وخت څه ښکلي هر سړی ورته سجده کړي، وخت څه ښکلي تراشلي دې بوتانو ته د خیال دی. او تیری دی مایوسی دی سرې لمبې دی او ازغې دی، تیری دی مایوسی دی سرې لمبې دی او ازغې دی، د مینې په نامه دې سزاګانو ته د خیال دی. او اوږده اوږده زلفانې د سپین مخ نه راچاپېر دی، اوږده اوږده زلفانې د سپین مخ نه راچاپېر دی، پراته په خزانو دی خامارانو ته د خیال دی. او اتله لیونتوب او جدایي دی مخه نیسي، اتله لیونتوب او جدایي دی مخه نیسي، په لاره کې د غبرګو بلاګانو ته د خیال دی. لشې لشې باڼه خپلو چشمانو ته د خیال دی، په زړونو ورخښیږي قاتلانو ته د خیال دی. دغه رنګې دې کې نورم ډېر زبردست غزلې دي، انشاءالله وخت سره سره به شریک کوو. او ستاسو د وخت، ستاسو د ټایم او ستاسو د زیار ډېره مننه چې تاسو زمونږ چینل ته دومره مینه ورکوئ او وده ورکوئ. او دغه مینې مو مدام غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.